ستړي مه شئ. په هلمند کې روغتیایي ستونزې د دولت پاملرنه او د خلکو شکایتونه. نیمه نړۍ خپرونه نن پر همدغو موضوعاتو خبرې کوي. د نن د خپرونې میلمانه مو دي د عامې روغتیا رئیس ډاکټر مولادا توبهګار، د پوهنتون استاد ډاکټر عبدالرازق، د ښځو چارو رئیسه جمیله نیازۍ او د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر خدای نور خانزاد. خپرونه زه نثار احمد احمدي تاسو ته وړاندې کوم. ګډونوال هم له ځان سره لرو. لومړی پوښتنه حسنا کاظمی لري. به نام خدا حسنا کاظمی هستم، مسئول شبکه زنان افغان. سوال ما ای است که زندانیانی که در محابس هستند وقتی که اونا به یک دکتر ضرورت پیدا کنند آیا ریاست صحت عامه به خاطر صحتیاب شدن آنها همکاری میکنه، بخصوص خانم هایی که در زندان هستند؟ مننه. ښاغلی توبهګار صاحب، که چیرې په زندان کې زنداني مېرمنې له ستونزو سره مخامخېږي یا روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، تاسو د هغوی سره څه ډول همکاري کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د خور رئیس صاحبې ډاکټر صاحبانو، خانزاد صاحب، ستاسو په اجازه باندې تاسو پوهېږئ چې موږ د محبس لپاره خپل روغتیایي ټیم لرو. هلته موږ کلینیک لرو. کلینیک خپل په تشکیل کې ډاکټر صاحبان لري، هغه خپل ځان ته تشکیل لري، دوا لري. موږ دوه نوع ناروغان هلته لرو. یو هغه ناروغان دی چې په روزمره ډول سره عادي ناروغي ولري او هلته روزمره ډاکټر موجود دی. که چیرې هغه سیسټمیک ناروغي ولري یا ناروغي یو څه غټه وي، هغه بیا موږ ریفر سیسټم لرو، ورته هغه ولایتي روغتون ته راوړو. په ولایتي روغتون کې د دې دپاره ځای شته، یعنې هم موږ کوشش کوو چې دوی تداوي وکړو، هم د دې د فرار مخه نیول کېږي. نو موږ د هغوی دپاره یو منظم سیسټم لرو. هغه خپل په ځان کې هغه تشکیل ډاکټران خپل ځان ته لایي وظایف لري او هغه منظم کار کوي. سمه ده، ډېره مننه. رئیسه صاحب، که چیرې په زندان کې مېرمنې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري او ضرورتونه ولري، ستاسو معلومات څه دي؟ د هغوی ضرورتونه ورته پوره شوي دي؟ مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه د صحت عامې محترم رئیس صاحب ته، محترم ډاکټر صاحب ته، خانزاد صاحب محترم ته، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ګرانو خویندو ته، د سباوون تلویزیون ټولو محترمو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. راځم ستاسې د پوښتنې په اړوند باندې. موږ پوره معلومات لرو. موږ مسلسل محبس ته تللي یو، هلته مو د بندیانو محبوسینو څخه موږ نظارت وخت په وخت کړی دی. رښتیا هم لکه څنګه چې رئیس صاحب د صحت عامې وفرمایل، هلته کلینیک شته. کله چې یو ښځې ته یو ډېر سخت تکلیف پیدا کېږي، هغه صحت عامې ته هلته بیایي او هلته تداوي کوي، او که په جزي مسایلو باندې یو عادي مریضي ولري، هلته کلینیک شته، ډاکټر شته. د دوی ټول صحي خدمات هلته کامل دي او موږ ځینې راضي یو. سمه ده، ډېره مننه. خانزاد صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ دولتي مقاماتو یا فرضاً مسؤلو ادارو زندانیانو ته څومره د عامې روغتیا خدمتونه رسولي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کور ودان چې موږ مو خپرونې ته ود کړي یو د ټولو د میز د ګډونوالو او خویندو په اجازه، د دې خورکۍ په ځواب کې به وایم چې هر څوک چې په حبس باندې محکومیږي، د هلته په محبس کې ژوند تېروي، د ده د حقوقو څخه یو حق هم دا دی چې د روغتیا به سمبالیږي، د روغتیا لپاره به هلته تدابیر نیول کېږي. هغه کار ډول ناروغي واوسېږي، دا د هغوی سالم حق دی. او بل زموږ د ستونزې راټولو، بیا تر اړوند ادارو پورې رسوو. موږ ته په دې برخه کې تر اوسه خاص ستونزه نه ده راغلې چې هلته شکایت شوي او هلته خلک ناراضه شوي. یعنې داسې فکر کوئ چې هلته ستونزې نشته، او که ستونزې هم وي هغه پر خپل وخت حل شوي دي؟ حل شوي دي، تر اوسه موږ ته شکایت نه دی راغلی. سمه ده، مننه. ښاغلی ډاکټر صاحب، زندان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په باب ستاسو معلومات څه دي؟ خلک ستونزې لري که یې نه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول ستاسو څخه تشکر کوم چې زه مو راوغوښتلم تر څو د سباوون تلویزیون د لارې سره خپلو وطنوالو سره د زړه بړاس وباسم او دوی سره څه ناڅه خبرې شریک کړم. او ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید زه دا ووایم، لکه مخکې چې رئیسه صاحب ویله، محترم رئیس صاحب ویله، همدا ډول د خانزاد صاحب د خبرې ته اشاره وکړه چې تر اوسه موږ ته کوم راپور نه دی راغلی. او په رښتیا سره هم که چیرې مثلا زه د بلې خوا څخه دا وڅېړم، هغه دا چې محبس داسې یو ځای دی که چیرې روغ سړی هم ورسې هلته مریضېږي. نه، زه داسې یو په بل طریقه سره دا سوال ځوابوم. که چیرې محبس ته جوړ سړی ورسې هغه مریضېږي،
نو زما دوی ته مثلا مشوره دا ده د یو ډاکټر په صفت یو مسلک په صفت باندې چې د محبس مریضانو ته په خاص شکل باید پاملرنه وشي. یو دا دی چې مثلا ډاکټر ضرور حتما شته، ځکه زه د ډاکټران پېژنم، هلته خپل کار کوي، زموږ د دوستانو څخه دی، زموږ د مسلکانو څخه دی کار کوي، سیسټم ډېر ښه روان دی. ولې دوی ته باید خاص پاملرنه وشي ځکه دوی روحن چې دوی ډېر تر فشار لاندې دي دا مریضان روحن. ځکه که چیرې موږ تاسې خپل په کور کې هم 2-3 ورځې بندي سو، خپل په کور کې به یو موږ تاسې په رواني مشکل باندې اخته کېږو نه. یو سیسټم ته باید دوی ډېر پاملرنه وکړي ځکه زموږ تاسې بدن تازه هوا ته ضرورت لري، لمر ته ضرورت لري، خبرو اترو ته ضرورت لري. نو هلته باید نه یوازې هغه داخله ډاکټران بلکې دوی عقلي عصبي ډاکټران هم باید هلته ولري تر څو دوی دې ته زمینه برابره کړي چې دغه وخت چې تا ته ټاکل سوی دی دا باید وزغمي. ځکه تر څو چې ذهن ستا یو شی ونه مني جسمن هېڅ منلی نه شي. او موږ تاسې د صحت په تعریف کې دا وایو چې صحت عبارت دی د مکمل بدني، عقلي، عصبي او همدا ډول محیطي ښه والي څخه. که چیرې زموږ تاسې محیط خراب وي، زموږ تاسې بدن خراب وي، عقلا موږ تاسې مثلا ګډ وډ یو، موږ هغه سړي ته جوړ سړی نسو ویلی. او محبس داسې ځای دی طبعا دی به په یو جرم باندې مرتکب سوی، یا مثلا داسې یو ځای دی چې دی د خپل د خپلوانو څخه لرې دی، او یا مثلا بعضې اوقات کېدلی چې غلطي وسي په بعضې محبسونو کې موږ تاسې وینو محبسونو کې موږ مثلا مریضان پاتې سوي، نور بې له مریضانو نور داسې ساده خلک پاتې سوي خپل ژوند. نو زما مشوره دا ده دوی ته چې باید د هغه مریضان چې په محبس کې دي دوی ته باید خاص پاملرنه وشي. سمه ده، ډېره مننه. او بل یو شی زه غواړم اضافه کړم چې ځوان رئیس صاحب ډاکټر صاحب مولادات زه په خبر یم، وینم یې او اورم یې چې دی وخت پر وخت باندې نه یوازې محبس ته بلکې هر ځای ورغلی دی، پوښتنه یې پر کړې ده. او زه فکر کوم انشاءالله د ځوانانو په وجود کې به د ټولنه د خیر سره د ډېرو مشکلاتو راوځي. سمه ده، ډېره زیاته مننه. په لومړي کتار کې د عبدالسلام په نوم ځوان له ځان سره 2 پوښتنې لري. مهرباني عبدالسلام جان. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی پوښتنه زما دا ده چې د دواوې چې تجاران را انتقالوي و هیواد ته او یا له وزارتونو مشخص قراردادونه کوي له تجارانو سره، هغه دواوې چې راځي بې کیفیته وي، د دې بې کیفیتو دواو مخنیوی ولې نه کیږي؟ او دا دواوې هم صحت عامې رئیس صاحب او ټول هغه پرسونل چې د صحت عامې مربوط ته په سترګو یې ویني. او دوهمه پوښتنه مې په دې ډول ده چې ځینې دواخانې والا چې هغه نرسان دي او دوی د یو مسلکي ډاکټر په صفت دوی کار کوي، په دواخانه کې ناست او مریضانو ته پلنډې په اصطلاح سره پلنډې ور په شا کړي چې هغه د یوه مرض دپاره چې هغه یو دوا تاثیر لري، دوی هغه یو شان 3-4 دانې ورکړی. د دې د مخنیوي دپاره باید هڅې وشي. ډېره مننه. ښاغلی رئیس صاحب 2 پوښتنې وې، یوه دا ده چې هېواد ته بې کیفیته دارودرمل واردېږي، او بله دا چې ځینې ډاکټران ناروغانو ته دارودرمل په پلنډو ورکوي. بله مننه. د عبدالسلام ورور څخه ډېرې ښه پوښتنې وکړلې. د اول سوال په جواب کې باید دغه ووایم چې افغانستان ته د کیفیت نه لرونکي دوا واردول دا یو افغان شموله موضوع ده. دا حتی د جهان په سطح باندې ده. په دې کې ریاست صحت عامه دومره زور نه لري. په دې کې د وزارت د عامې روغتیا د وزارت پالیسي هغه واضح ده. موږ په هېڅ صورت باندې نه غواړو چې بې کیفیته دوا راسي. خو یو خبره دا ده که چېرې موږ خپل اقتصاد په نظر کې ونیسو، د خلکو عامه پوهاوی په نظر کې ونیسو، د دې پوښتنې کې ټول ګرام راځو. د یو معلم صاحب څخه نیولې تر ژورنالیسته پورې، تر افسره پورې، تر ډاکټره پورې په دې کې ټول ګرام دي. ځکه که چیرې د دوا کیفیت موضوع سي، موږ دلته خپل په داخل د افغانستان کې داسې کارخانې نه لرو چې هغه په لوړ کیفیت باندې څه شي وکړي دوا موږ ته راواستوي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ اوس زما په ماموریت کې د هلمند ولایت ټول تجاران چې هغه د درملو کار کوي د هغوی اتحادیه مو تشکیل کړې ده، او 3 ځله مو د جناب والي صاحب سره ناسته درلودلې ده. یو هیئت مو کابل ته استولی دی. زموږ 2 غوښتنې درلودلې. یو غوښتنه مو دا ده چې هغه مؤسسات چې په داخل د هلمند کې د روغتیا په برخه کې کار کوي ټول درملو قرارداد دی هغه د هلمند د خلکو سره وکړي، چې دا به د هلمند د خلکو په اقتصاد کې مستقیما په وړلو کې به رول ولوي. دومره خبره دا ده د کیفیت موضوع چې ده د عامې روغتیا وزارت
کوشش کړی دی په تیر 18 میاشتو کې چې هغه هیوادونه چې هغوی د دوا کیفیت ټیټ دی د هغوی مخنیوی وکړي چې په دې کې یوازې د عامې روغتیا وزارت نه دی په هغه لایحه وظایف که چیرې تشریح کړو په هغه کې د کورنیو چارو محترم وزارت د دفاع وزارت د ملي امنیت ریاست دا ټوله د هغوی سره څه شي دي داخل دي په ولایت کې هم همدغه کسان چې دي زموږ سره یو ځای دي تاسې ګورئ چې امنیتي مشکلات د ملک د ولایت بارډرونه ټول خلاص دي ټولې دواګانې په تجارتي ډول سره راوړل کېږي موږ متاسفانه د افغانستان په سطحه داسې لوړ کیفیت لرونکي لابراتوار نه لرو چې ټول ټیټ سي او متاسفانه تجاران هم په اندازه باندې هغه اقتصادي رشد نه لري چې د داسې ملک څخه دوا راوړي چې هغه ښه کیفیت ولري نو دغه ټول لاملونه دي چې بې کیفیته دوا راواردېږي خو اصلي خبره دا ده یو زیری زه تاسو درکوم چې په تېره اونۍ کې د عامې روغتیا محترم وزارت دغه د کوډ چینونو شان چې هغه دواوې بې کیفیته دي هغوی مخه یې ونیول ښه مثال یې د پاکستان د ځینو کمپنۍ ورکوو موږ په خپل وخت کې په خپل توانایي باندې موږ هر څه کوو خو یو شی دا مهم دی چې موږ سره ملت چې لاس یو کړي دومره خبره دا ده چې تاسو ویله چې یو تعداد غیر مسلکي اشخاص چې دي هغوی دوا ورکوي دا زه تاییدوم خو په دې کې ته څونه ګرام یې تاسو څومره دومره کړی دی چې تاسو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړئ اوس هلمند د دېرش کاله مخکې هلمند نه دی دلته موږ ډېر ډاکټر صاحبان لرو یو هغه ولسوالۍ دی چې هلته مطلق روغتیایي مرکزونه نشته یا که مرکزونه مې په ډېر باندې دي چې په هغه صورت کې بیا ضرورت پیښیږي د دې پر ځای چې یو عادي شخص ته ولاړ سو نو بیا هغه شخص چې په طبابت کې حداقل یو 2 کاله کار کړی چې هغه ته مراجعه وکړو ولې په داخل ښار کې دا موضوع مطلقا زه نه تاییدوم د دوا د پلنې مسله چې ده دې ته باید یو څه تحلیل او تجزیه ورکړل سي د تاسې چې مراجعه کوئ داسې اشخاص ته چې هغه ډیپلوم نه لري او د ډاکټر په نامه باندې کار کوي په دې کې مطلق عامه پوهاوی کم دی په دې کې ملت ګرم دی دا چې یو څوک د ډیپلوم نه درلودلو په صورت کې خلکو ته دارو درمل ورکوي دا مسؤلیت د خلکو دی که د دولت دی نه د دولت په دې کې یوازې د دولت مسؤلیت نه دی په دې کې خلک مستقیما د دې سره څه شي یعنې خلک نه دي خبر چې دا اوس مسلکي دی که نه دی مسلکي دا د دوا د پلنې مسله چې د اوله خو دا خبره زه نه تاییدوم ځکه موږ ته ډېر داسې کسان راځي زه خپله د یو ډاکټر په صفت کې جواب ورته ورکړم موږ ته داسې ډېر خوندې وړونه راځي چې یو خو هغوی د ناروغۍ خپل ځان ته سټیپ لري یو څوک چې ناروغي وجود ته داخلیږي هغه په ډېر عادي حالت کې که چیرې په عادي حالت کې مراجعه ونه کړي چې اکیوټ حالت هغه کرانیک حالت ته اوړي مزمن حالت ته اوړي موږ متاسفانه اکثره کسان چې دي هغه د نه پوهاوي د وجې څخه د اقتصاد د کمزوروالي د وجې څخه هغه ډاکټر ته په مزمن حالت کې مراجعه کوي نو طبعا په مزمن حالت کې بیا ډېره دوا وړي او بل مشکل دا دی چې اکثره دوستان د لیرو ځایو څخه راځي کله چې ډاکټر صاحب ورته د اول کورس دوا ورته ورکوي چې هغه 1 هفته او 2 هفتې جریان لري د خپله خواهش دا ځینې کوي چې موږ ته ډېره دوا راکړه بیا موږ 2 میاشتې 3 میاشتې نسو راتللی او درېیمه خبره دا ده چې عبدالسلام خبره زه تاییدوم زه سترګې نه سم پټولی په داخل د لښکرګاه ښار کې یو تعداد دوستان چې دي هغه د ډاکټر د نوم څخه سوء استفاده کوي چې د دې مخه پخوا موږ نیولې وه اوس به بیا جدي توجه ورڅه کوو خو یو خواهش مې دا دی اوله د خلکو څخه چې په دې کې زموږ سره کومک وکړي په دوم قدم کې دي ژورنالستان ټول مسلکي افراد زموږ سره په دې کې کومک وکړي مطلق موږ د دې مخه نیسو سمه ده ډېره مننه ښاغلی خانزاد صاحب هیواد ته د بې کیفیته درملو د راواردولو په باب او پر تړو یا فرضاً د نامسلکي افراد له لوري چې د ډاکټر په توګه باندې خلکو ځان معرفي کوي د هغو لوري خلکو ته د پلنډو دارو درملو ورکولو په باب ستاسو نظر څه دی د دې پوښتنې په جواب کې به دا ووایم چې د بې کیفیته دواو یا د هر بې کیفیته جنس یا اجناسو واردول هېواد ته یوه لویه او یوه شموله مسله ده لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویله دا هلته د ګمرکونو او د بارډر د ساتونکو مسؤلیت دی چې هلته داسې سامان او وسایل کښېږدي تر څو دا شی وارد نشي تر څو شی واري دوی ټیسټ نشي امتحان نشي تر هغه وروسته راوارد سي صحیح او په دوم قدم کې دلته ولسونه هم خلک په دې باندې نه پوهېږي رښتیا هم چې آیا دا د دواخانې کوم کس چې دواخانه کې ناست دی چې دا تر کومې کچې پورې تحصیلات کړي دي صحیح نو دا د صحت عامې او د محترم ریاست مسؤلیت دی چې د هغه بررسي کړي د هغوی یو اسناد وګوري او هغه په خپل حد کې وساتي او زموږ د خلکو دپاره هم دا مهمه ده چې هغوی دغونه فرق وکولی سي چې زه دواخانې ته ځم په کوم ادرس ځم که ډاکټر ته ځم په کوم ادرس ځم یعنې که دواخانې ته ځم خو زه طبعا زه پر عادت دوا اخلم ولې که متخصص ډاکټر ته ځم زما ستونزه هلته حلیږي
او فکر نه کوئ دلته په ټولنه کې هم دا ډول فرهنګ عام سوی دی ځینې ولسونه یا وګړي داسې دي چې ډاکټر لږه دوا ورکړي دوی ترې ناراضه وایي چې لږ دوا راکړې ده یعنې فکر داسې موجود دی چې ډېره دوا یو څوک ناروغ ژر ښه کولی شي هغه تر ناروغیو پورې فرق کوي هغه ډاکټر صاحبان مسلکي دي هغه ورباندې پوهېږي دلته بیا د ناروغۍ تشخیصول هم ډېر مهم دي معاینه کول هم ډېر مهم دي چې ناروغي معاینه سي د هغه په ضرورت باندې ډاکټر صاحب چې واقعا چې ډاکټر مسلکي اوسېږي هغوی د پر اصول باندې دوا ورته ورکړي هغوی د ضرورت په اندازه دوا ورته ورکړي یا که ډېرې که کمې ضرورت په اندازه ورته ورکړي مدني فعالین یا د مدني ټولنې څومره کولی شي دا مې روغتیا ریاست سره په ګډه باندې په ښار کې دغو کسانو چې نامسلکي دارودرمل خرڅوي او یا بې کیفیته دارودرمل هېواد ته واردېږي په دې برابر کې همکاري ورسره وکړي موږ په اول قدم کې دغه کمپاین باندې فشار واچوو دا کمپاین ته به ادامه ورکړو چې د دغه شیانو مخ د هېواد په سطحه ونیول شي ځکه د مدني ټولنې د ټول هېواد په سطحه په یو ډول نه د یو ډول څخه سره همغږي دي او شبکه لري اول خو په دې کمپاین په دوم قدم کې دلته موږ به د صحت عامې د نظارت د برخې سره د خلکو ستونزې شریکې کړو هغوی به دې ته مجبوره کړو دې ته به د دوی څخه به غوښتنه وکړو چې دا شیان نظارت ارزیابي یې وکړي او بررسي یې کړي مننه ډاکټر صاحب هېواد ته د بې کیفیته درملو د واردولو او ځینو ناروغانو ته د پلنډو درمل ورکولو په باب ستاسو نظر څه دی؟ تشکر لکه مخکې چې ډاکټر صاحب مولادات صاحب پر دې باندې وغږېدي او همدا ډول زموږ مدني فعال ورور په دې باندې وغږېدي پر تخنیکي برخه باندې وغږېدي زه به یو بل شي باندې وغږېږم هغه دا چې څنګه مثال کولی شو د دې مخه ونیسو کله چې افغانستان ته دوا واردېږي هغه خپل افغانۍ واردوي ولې ملي تجار مطلب دې ته ونه هڅول سي چې وروره مې راوړه ولې ملي تجار دغه احساس خپله نه پیدا کوي چې مې راوړه په اول قدم کې په دوم قدم کې که چیرې ملي تجار هم راوړي د ګمرک څخه تېرېږي په رشوت په دې په هغه ځکه په دې کې یوازې ډاکټر او یا مثلا وزارت د صحت عامې په دې کې ګرم نه دي لکه جناب رئیس صاحب چې وویل په دې کې زموږ تاسې پولیس وزارت دفاع خپله د ګمرکاتو خلک چې کار کوي هغه په دې کې ګرم دي باید د دې شیانو مخه ونیول سي او بل تر اوسه زه فکر نه کوم په افغانستان کې تر اوسه موږ تاسې هغه کوالټي کنټرول کم مرکز چې دی هغه ولرو د دواو دپاره هغه نسته دا شیان ډېر مهم دي بل اړخ دا دی چې زموږ خپل ګر سره دې څوک نه راسره کوي دا وطن زموږ خپل دی افغاني ډاکټر باید اول په دا احساس پیدا کړي چې وروره نه استعمالوم په خدای کې استعمال کوم دغه احساس څه وخت پیدا کېږي سیستم د نه یي سره دغه د دوی دغه احساس مثلا کله چې اوله ورځ دوی ډاکټر کېدله یو قسم دی هغه دوی کړی دی چې زه به داسې کوم زه به دا رقم کوم زه به د چا ژبې ته نه ګورم زه به د چا رنګ ته نه ګورم زه به فقط انسانیت ته کار کوم کله چې ته انسانیت ته کار کوې او په دوا نه په پلوړو ځکه دغه دواوې چې دا بعضې خو زه وینم دا بعضې کمپنۍ یا بعضې ډاکټر صاحبان چې استعمالي د دیو د جوارو د پلوړو خو هېڅ فرق نشته چې مریض ته یې موږ ورکوو دا رښتیا خبره ده او بل پر دې باندې زه غږېږم چې پلنډه ولې راځي څو د اړخه باندې زه غږېږم یو خو پلنډه دا ده چې که یو شی کې که 1 ګرام یا 1000 ملي ګرامه یو شی وي په لو کوالټي میډیسن یا کښته کوالټي میډیسن کې هغه عموما 100-200 راځي هغه ډاکټر مجبور دی 45 دانې ورکړي د دې پر ځای چې 2-3 دانې ورکړي یو خو دا شی ډېرېږي دا یو بل د مریضۍ په هغه وخت کې موږ ته نه راځي ځکه زموږ اکثریت خلک چې دي په غربت کې ژوند کوي یو څو ورځې مخکې ما د WHO یو راپور کتی ول په دنیا کې 1.2 بلیونه خلک د فقر څخه ژوند کوي په فقر کې ژوند کوي او 1.2 بلیونه فقر دا معنی چې دوی روزانه تر $1 کم عایدات لري تر $1 کم پیسې پیدا کوي نو کله چې دوی $1 څخه کم پیسې پیدا کوي او مثلا روزانه موږ تاسو ګورو شخصي کلینیکونه دي دا دي هغه دي د هېواد د باندې دا چې ورغلي نه ډېر ساده مرضي دپاره زموږ اکثریت ډاکټر صاحبان دا خو زه منم چې دا ورغلي نه دا معاینات دا اکسرې دا پلانکۍ دا ستانکۍ دا غلطۍ خو زه منم دا ټوله چې دی پر خلکو باندې غمیږي زموږ خلک فقیر دي یو 15 نفره مې حسابه چې ښه کالي مو اغوستی په ښو موټرانو کې سپرې شو ته شاوخوا وګورو خلک مو ډېر فقیر دي خلک مو ډېر غریب دي خلک مو پوهاوی نه لري درېیم راځمه زموږ تاسې خپل خلک زموږ تاسې خپل خلک کله چې ته په دې پوهېږې چې دواخانې والا څخه یا دواخانې والا چې څوک کښېني هغه څخه باید زه دوا وانخلمه نو بیا ولې ورځې بیا شکایت مه کوه بیا نو موږ تاسې دوا څو رقمه لرو
یو اوور د کاونټر ډرګ دی، یو بل یعنی ته کولی سي چې په آزاد شکل یې واخلې، دې ته اوور د کاونټر ډرګ وایي. چې مطلب هر څوک کولی شي دواخانې ته ورسي، هغه مثلا بعضې اوقات په خارج کې بیا په سټورو کې هم شته، بعضې د ملټي ویټامینونو د درد ضد درملو دا شیان ته کولی شي په اصله کې. یو هغه دواوې دي چې باید پرسکرپشن ورته ولیکل سي یا نسخه ورته ولیکل سي، د ډاکټر مطابق هغه واخیسته سي. هیڅوک نشي کولی چې خپل پر سر یو څوک ورسي چې زه دواخانې والا ته وایي چې زه سینه بغل یم ماته دوا راکړه. دا په هیڅ قانون کې نشته. ولې خلک خپله ورځي، یا به غربت دي یا به ناپوهي یا به یو شی. نو زه درته وایم چې راسئ ټوله خلک دې هم فکر وکړي، ډاکټر به هم لږ احساس پیدا کړي، دا سیستم به هم لږ برابر شي، برابر د ټولو خواو سره سم شي. ځکه نشي کېدلی چې دا سي اتامه دا ښه دا جوړ دا تیار خلک همکاري نه ورسره کوي، نو د کومې خوا به دا کیسه سم شي؟ سمه ده. نو موږ تاسې ډېرې ناخوالې لرو چې پر دا ټولو ناخوالو باید سړی وغږېږي. یو نفر په دې سیستم کې، ځکه دا سیستم د یو نفر څخه جوړ نه دی، نه په دې کې والي ژوند کوي، په دې کې ولسوال ژوند کوي، په دې کې ډاکټر، په دې کې تیر فروش، دا ټوله خلک په دې کې ژوند کوي. دا ټوله باید پر دې باندې دغه سي. یو بل شي باندې زه غږېږم هغه دا چې دوی وایي په ډبلیو ایچ او شعار همیشه دا دی، ځکه زه په صحي علومو کې ماسټري لرم، نو زه د ډبلیو ایچ او دغه چې دی ژورنالونو اکثریت مطالعه کوم. دوی وایي تاسې پر شخصي منابعو باندې یا هغه کسان چې مثلا شخصي انویسټمنټ کوي یا مثلا پیسې مصرفي، د دوی باندې د وزارت صحت د دوی سره باید اړیکې ډېرې ښه پخې وي. ځکه که یو ځای کې سړک پخېږي، هغومره خلک کولی شي په اسانۍ سره صحت ته لاسرسی ولري. که په یو ځای کې مثلا اسانتیا برابریږي، ښه بلډینګ جوړېږي، هغونه کولی شي خلک چې دي په ښه ډول سره اسانتیاوې ترلاسه کړي. نو دا شیان ټوله مهم دي. سمه ده، ډېره مننه. په دویم کتار کې شګوفه پوښتنه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام و احترام خدمت شما دارم. با اجازه شما سوال ما این بود که در کلینیک ها و شفاخانه‌های مثلا وجود داره دوا و موادی که وجود داره، کسایی که مستحق چرا داده نمیشه؟ اگر داده میشه کسی داره شما به خاطر نظارت زینه؟ این سوالی ما بود. دوم سوالی می که شفاخانه بست مثلا نرسینگای هستن یا دکترای هستن که درست توجه نداره به مریضه، مثلا مریضه عاجز میرد درست از اونها چیز نمیکند، درست از اونها مثلا پرسان یا مثلا نمیگه که مثلا شما چی مریضی دارین یا چی مریضی ندارین، فقط سرسرکی از خود تیر میکنن. سوال من. تشکر. ښاغلی رئیس صاحب، په کلینیکونو کې دا ډول معیار شته چې څوک مستحق دی هغه ته به دارو ورکول کېږي، څوک نه دی هغه ته به نه ورکول کېږي؟ دا یو. او بل دا چې داسې انتقاد اوس چې د ناروغانو سمه درملنه نه کېږي، وایي تر سره تېرېږي. مننه. د شکوبې خور څخه ډېر ښه پوښتنه یې وکړله. بلکل موږ د ارزیابۍ دپاره موږ خپل ټیم لرو، هغې پر وخت باندې ارزیابي کړې ده، که هغه په مرکز کې ده که په ولسوالۍ کې ده. دلته یو ډېر اساسي پوښتنه ده را پیدا کېږي چې مستحق کسان خبره دې خور وکړه که چېرې دا کوم موارد لري دا دې نوم واخلي چې زه ورته جواب ورکړم. طبعا دا په ټوله دنیا کې یو معمول دی چې هلته څه مشکلات به موجود وي، خو د پیلان لپاره داسې څه نشته. یو خو دا دی چې کلینیکانو کې موږ مواد نه ورکوو، هغه یو خاص پروګرام دی ډبلیو اف پي د خوا څخه چې هغه په موږ پسې مربوط نه دی، فقط نظارت د موږ حق دی چې موږ دا پروګرام د دغه ناعدالتۍ په وجه باندې ځنډولی و چې دا په څو ورځو کې بېرته شروع سي. هغه خپل ځان دپاره نور هم سټنډرډ لري. هر هغه خور چې حامله وي د هغوی دپاره به غذایي مواد ورکول کېږي، حامله خور به هلته راجستر کېږي، د هغې خور دپاره خپل سټنډرډ حالت دی. مثلا د هغوی د مواد په واسطه باندې د هغوی بازو کتل کېږي، که چېرې هغه غذایي مواد د کمبود د وجې څخه د دې ماشوم ته ضرر رسېږي، هغوی ته ورته غذایي مواد ورکول کېږي چې په هغوی کې بیا وړو غوړي او ځینې شیان شامل دي. هېڅ صورت باندې دا زه نه منم چې یو خور حامله نه وي هغې ته دې غذایي مواد ورکړل سوي وي. او د دې څه خواهش هم دا دی، خو زموږ د مدني فعالانو وړونو خوندو څخه غټ خواهش دا دی چې دوی هر څه کوي، دوی د عامې روغتیا ریاست سره په مشوره باندې یو کار وکړي چې موږ دوی ته پروګرام په لاس ورکړو، ځکه موږ هم دا ارزو لرو چې د دوا کیفیت لوړ سي، د ناروغانو تداوي پر وخت باندې سي، ډاکټر صاحب پر خپل وخت باندې وظیفې ته راسي. اوس د دې پر ځای چې دا دوی دغه اواز پورته کوي چې د دوا کیفیت ښه دی، ښه خبره دا ده چې دوی په عام فامیلونو کې خصوصا خوندې دغه خبره ډېر رایج کوي چې د ولادتو ترمنځ فاصله ده چې مستقیما د ټولنې پرمختګ کې څه شی لري، تاثیر لري، یا مثلا ټوله خوندې چې دی هغه چې په خپل وجود کې ماشوم ولري هغوی د موادو د کمبود د وجې څخه د یو تعداد مشکلات سره مخامخ دي، یا مثلا خوندې چې هغوی حمله داره وي هغوی په وجود کې د پروتین کمبود لري، د اوسپنې کمبود لري. دغه عامه پیشنهادونه دي که چیرې دوی زموږ سره شریک کړي موږ به دوی ته ښه پیغامونه په لاس ورکړو چې هغه به ډېر ښه نتایج ولري. دومره خبره دا ده چې دوی د بس ولایتي روغتون خبره وکړله.
موږ یو ډېر غټه اساسي خبره چې دا مدني فعالان وروڼه او خویندې باید همیشه ووایي چې دا د دوی په ګټه هم دی. موږ په هلمند کې 2.6% موږ نفوس دلته لرو، یعنې تقریبا د 26 لکه څخه تر 10 لکه پورې دلته کسان په نه تایید شوې سروې کې موږ لرو، او په مقابل کې د عامې روغتیا وزارت موږ ته د 10 لکو کسانو دوا درملو ډاکټر تشکیل راکړی دی. بس ولایتي روغتون هغه 50% لپاره جوړ شوی دی، 1.5 بستر لپاره رسمي دی تشکیل لري، 300 بستر موږ کار ځینې اخلو، او مریضان تېره شپه پکې 304 ناروغان هلته بستر وه. نو دا هغه پوښتنه ده چې دلته باید مخکې څخه اواز پورته شوی چې په ولایت کې موږ ولایتي روغتون 1000 بستره حد اقل درلوده، چې اوس موږ پر دې باندې کار شروع کړی دی چې ډېر ژر به موږ 500 بستره روغتون تشکیل کړو. بله مهمه خبره دا ده چې دا خور وویله چې ډاکټران توجه نه ورکوي. تاسو پوهېږئ چې موږ په طبابت کې میډیکل نیګلیس یا طبي غفلت لرو. هر هغه څوک چې په طبابت کې غفلت وکړي د هغوی سره به قانوني چلند کېږي، ځکه چې مکافات او مجازات دا د ادارې یو اصل دی، او موږ دا اوس پلي کړی تاسې په میډیاو کې وینئ. هر هغه څوک چې منظم وظیفې ته نه راځي، د ناروغ سره صحیح برخورد نه کوي، دا د ناروغ مسلم حق دی چې دا اواز تر موږ پورې راورسوي. فقط د دې خور په جواب کې دومره وایم چې په بوس ولایتي روغتون چې هغه یو سټنډرډ روغتون دی، حتی د افغانستان نه د ځینو ملکو په سطحه، ځکه چې هغه MSF یا بېسرحده ډاکټران سپورټوي، هغه د کال څخه 8.5 لکه یورو مصرف پر دې باندې راځي، د 800 څخه زیات کارکوونکي هلته کار کوي، چې داسې نشي خدای ناخواسته زموږ د کوچني کوچني پیغامونه چې منفي تاثیر لري چې بیا پر د غټې موسسې باندې تاثیر وکړي. طبعا اوس که چیرې زه دغه مثال ورته ورکړم، هلته د ER مثال ورته ورکړم، یا د اجل وتاک چې هغه اوس په اجل وارډ باندې بدل شوی دی، هغه باید په 4 ساعته کې په 300 بستر کې حد اقل باید هغه 1.5 څخه تر 300 ناروغان وګوري، په داسې صورت کې چې هغه 200 ناروغان ګوري. طبعا چې هلته تشکیل کم وي، ډاکټر دومره توانایي نه لري. بل یوه ډېره مهمه خبره ده چې د اسانتیاوو دومره زړه زموږ خلکو ته رسولی دي چې هر څوک غواړي چې ناروغ راولي چې هغه مطلق باید ولاړ سي بستر سي. زموږ په ولایتي روغتون کې په اجل وتا کې هلته کرایټریاوې موجود دي، سره ایریا موجوده ده، زرغونه ایریا موجوده ده، ژړ ایریا موجوده ده، چې هر ناروغ راسي د هغه سره پرتله کېږي. که چیرې هغه په سره ایریا کې راتلی، هغه اجل بې له دې څخه هغه ډاکټر مسؤلیت لري چې هغه مربوطه واټ ته واستوي. او که چیرې هغه په ژړ ایریا کې یا په زرغونه ایریا کې تېره ورځ هم یو مشکل موجود و، ولایت څخه د شپې زنګ ول شوی، زه چې هلته مراجعه ما وکړله، هغوی ورته وایي چې ستا ماشوم چې تا راوستلی دی دا د ماشومانو واټ ته است و، د ده سره باید ښځه موجوده وي، او هلته په واټ کې نارینه نشته، او د ده جنجال دا دی ورسره چې زما ماشوم ته باید واټ ته واستوه، او هغه وایي چې ستاسو سره زنانه نه وي ځای ناستون. دغه اصول دي چې د شفخانې دي چې ټول ورته درناوی وکړو، چې د عامې روغتیا رئیس ورته درناوی کوي، د جامع هر فرد پر هغه باندې لازمه ده چې هغوی ته څه شی وکړي او درناوی وکړي. سمه ده، ډېره مننه. رئیسه صاحب، کلینیکونو کې د بېعدالتۍ او د ډاکټرانو لوري د ناروغانو د سمې نه پاملرنې په باب باندې ستاسو معلومات څه دي د میرمنو په برخه کې؟ د میرمنو په برخه کې موږ پوره معلومات لرو. مشکلات به هر ځای په هر ځای کې مشکلات شته، اما خاص مشکلات چې موږ څېړلي دي دونه مشکل نشته لکه څنګه چې تبلیغات کېږي. اوس زموږ وظیفه چې شته، موږ وظیفه عامه پوهاوی دی. موږ ښځو ته همیشه عامه پوهاوی کړی دی چې هغه خویندې چې حامله وي یا ولادي تکلیف لري، دوی د دغه حاملګۍ په وخت کې تر هغه وخته چې ولادت کوي 3-4 وار د ډاکټر ته مراجعه وکړي. او بل د واکسین په برخه کې موږ همیشه تبلیغ کړی. تاسو خپل په جریان کې از په هره غونډه کې، په هر ورکشاپ کې، په هر پروګرام کې چې اوس تاسو وینئ، خپل صحت عامې ریاست هم تبلیغاتي ټیم لري د واکسین په برخه کې، چې تر مخ تر دې چې دوی واکسین ته ځي، اول تبلیغ کوي بیا واکسین ته ځي، چې دغه عامه پوهاوی باعث د دې ګرځېدل دي چې نن ورځ موږ شکر د واکسین په برخه کې موږ مشکلات ډېر نه لرو. راغلو لکه څنګه چې تر مخه دا ورور وویله چې زموږ خلکو ته بې مسؤلیته خلک دوا ورکوي. دغه مسؤلیت یا دغه ګرموالی نه د صحت عامې دی نه د ډاکټر دی. دلته خلک ما روشن فکر کورنۍ لیدل دي چې وای ورسئ د پلانکي درملتون څخه دوا ماته راوړه چې زه ریزش یم یا سینه بغل یم یا ستونی مې درد کوي بل تکلیف. هلته چې ورسئ هغه دوا ورکوي. په دې کې مسؤلیت صحت عامه او ډاکټران نه لري. موږ د ډاکټر صاحبانو خدمتونه موږ د نږدې څه لیدل دي، هغه څه به وایي چې د زموږ د سترګو لیدلی حالت یې موږ چې لیدلی دي. ډاکټر صاحبان ټوله د خلکو په خدمت کې شپه ورځ درېدلي دي. عاجل اتاق ته موږ تللي یو، مریضانو باندې ګرځېدلي یو، صحت عامې ته تللي یو،
خاص مشکل نه لرو. یو هغه اصول دی لکه څنګه چې رئیس صاحب د فرمودې په اساس وویل چې اصول به پر ځان تطبیقو. په دغه اصولو باندې ډېر خلک نه پوهېږي. د دغه په حصه کې باید تبلیغات وسي او خلکو ته لښکرګاه یا ولسوالیو کې د ولادت په برخه کې د میرمنو په باب باندې ستاسو معلومات څه دي؟ څه ډول ستونزې پر وړاندې پرتې دي؟ یو هغه چې دوی خپل کورنۍ مشکل لري مګر کې نه لري. هلته په هره ولسوالۍ کې موږ کلینیکونه لرو. ناامني یو هغه چې د لارو ناامني د ښځې ځان نسي رارسولی وصیت عامې ته. یو هغه چې هلته نږدې کلینیکونه دي. هلته چې کلینیکونه دي کومې کورنۍ چې غواړي چې مریضان یې تداوي سي مراجعه کوي، او هغه چې فامیلي مشکلات لري یا ډېر قیدګیري یا هغه د ډیرو مشکلاتو د کبله بعضې وخت مندې د منځه ځي او کله چې او هغه کسان چې دلته صحت عامې ته دوی مراجعه کوي په صحت عامه کې د ولادي واټ کې موږ د نږدو څه نظارت کړی دی. پوره خدمت د خلکو کیږي او ښه خدمات وړاندې کوي. سمه ده، ډېره مننه. ښاغلی خانزاد صاحب، روغتیایي مرکزونو کې د بې عدالتیو او د ډاکټرانو لوري ناروغانو ته د نه پاملرنې په باب باندې ستاسو معلومات څه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې ووایم چې ټول اتباع ټول وګړي سره باید په مساوي ډول چلند وسي، یعنی په عادلانه ډول باندې. هیڅ ډاکټر که هغه په دولتي چوکاټ کې او که په خصوصي کې خو بیخي هغوی باید د ناروغانو په وړاندې تعادل مراعات کړي سي. دا ډېره مهم مسله ده چې زموږ ولایتي روغتون زموږ ولایتي روغتون تشکیل ځای ودانۍ په هر لحاظ باندې زموږ نفوس ته ډېر کم دی، یعنی دې ته اب نورمال یا غیر نورمال خدمات ویلی سو. د یو ډاکټر که په هره برخه کې اوسېږي که هغه باید په نورمال ډول باندې 5 ډاکټر هغه معیاري لارې ماته نه معلومېږي، هغه ډاکټر صاحبان ووایي که 5 ناروغان وګوري دوی تر 50 شپېته اویا هم ډېر ګوري. دا خپله یو غیر نورمال هغه تداوي ده. صحیح. د دغه شان دپاره موږ د صحت عامې د ریاست څخه غوښتنه کوو چې اول موږ در سره همکار یو. اول باید دغه ولایتي روغتون هغه مو وخورو. دا باید د وزارت د کابل څخه په هر ډول چې وي یو پروګرام پروژه و دغه ورته راوړو چې دا پراخه سي، هم د تشکیلاتي لحاظه هم د ودانیو. او بل تاسې په روغتیایي مرکزونو کې بې عدالتي په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي؟ شخصا ما ته خپله څه نه دي راغلي تر اوسه چې واقعیت سي، او خلک ډېر شکایتونه لري چې هغوی ته باید پر وخت باندې خدمات ورسیږي. سي موږ تاسې مراجعین وینو بوس روغتون ولایتي روغتون ته چې هغه دلایل لري. سي هغه د دغو کسانو ته د داوی معیار دغه اسانتیاوې نه لري، خو خلک ډېر دي په دې برخه کې شکایتونه شته، ولې بې عدالتي یې څه نه دي اورېدلي. سمه ده، ډېره مننه. ډاکټر صاحب، له ناروغانو سره بیا وروستیان بې عدالتي کېږي او ډاکټران ناروغانو ته پاملرنه نه کوي؟ ډېره ښه پوښتنه ده، اساسي پوښتنه ده. موږ تاسې یو ساده متل لرو، وایي د یو لاس ټک نه خېږي، او بل که چېرې مثلا موږ تاسې خپل ظرفیتونه وګورو او د یو ډاکټر هم انسان دی، او ډاکټر چې کله انسان دی نو دی هم تفریح ته ضرورت لري، خپل یو خاص سکیجول ته ضرورت لري، خپل خاص تقسیم اوقات ته ضرورت لري، او دی هم ښې خبرې ته ضرورت لري. لکه مریض چې ښو خبرو ته ضرورت لري، ډاکټر هم ښو خبرو ته ضرورت لري. که چیرې تاسې دغه ته ورسئ، مثلا شفاخانې ته ورسئ یا کلینیکونو ته ورسئ، او زه نه وایم چې د پوره، زه پر بل اړخ هم باندې راځم، د بعضې مریضانو خبرې اترې کړه وړه او د خبرو انداز یا مثلا خپل د مشکلاتو ویلو انداز په دا رقم وي چې ته به آفرین پر وایې پر دې ډاکټر چې ورته ناست یې او دی تداوي کوي. صحیح دی چې ډاکټر ستاسې خدمتګار دی، نو ډاکټر خو ستا مزدور نه دی چې ته د ډاکټر ته داسې خبرې کوې چې حتی یو ډېر سپک انسان ته هم سړی دونه خبرې نشي کولی. بعضې موږ مریضان دا رقم ښه مریضان هم لرو، یعنې زموږ داسې سرنخلاصه بعضې مریضان موږ لرو چې حتی زه ډېر داسې په یوه دقیقه کې یو شی درته وایم چې زما څخه یو چا دوا یوړه، دی کور ته چې ولاړې ما ته زنګ وهلی، وایي ډاکټر صاحب دا ستا دوا بده راباندې ولکه تا عجبه ډاکټر یې. ما ولې؟ وایي زه چې رالم زکام شولم، ما تا دوا شروع کړې، وایي یا تر اوسه ما دوا نه ده شروع کړې. داسې مریضانو سره موږ مخامخ کېږو چې د پلاستیک په لاس کې وړی دی کور ته، دی زکام شوی دی، پر موټرسایکل خپل کور ته تللی دی کور ته، دا خو یې ما ته زنګ وهلی، وایي ډاکټر صاحب زه مریض یم، دا څنګه خرابه دوا دې راکړه، پر ما بده ولګېده. ما ویل صاحب ته شروع کړه؟ وایي یا تر اوسه مې نه ده شروع کړې، خو زه پوه شولم بد راباندې وغورځېد. ما ولې؟ وایي زکام شولم.
موږ د داسې خلکو سره مخامخ کېږو. ډاکټران هم یوازې مه ملامتوئ. یو بل شی دی، زه مثلا پخوا مثلا موږ کوچنیانو بعضې ډاکټر صاحبان یا مثلا د خلکو خبرې مې اورېدې چې بعضې ډاکټر صاحبان د بعضې مریضانو سره ښه چلند نه کوي. دا هم درسره منم، ښه چلند نه ورسره کوي. ځکه د مریض دپاره مهمه ده چې ته باید د مریض ته ذهناً هم باید خوشحاله وساتې. ځکه ذهناً دی ته 50% بس دی اماده کېږي چې زه جوړ یم. زما یو استاد ویل ما ته به یې همیشه ویل ته باید ځان سره داسې ډاکټر جوړ کړي، یا هر یو باید ځان داسې ډاکټر جوړ کړي چې دا مریض راشي 50% باید ستا په خبرو دی جوړي. زموږ ډاکټران دپاره دا کنسلټیشن، ښې خبرې، د مریض سره ښه ارتباط او دا رفیقانه برخورد دا ډېر ضروري ده. بعضې ډاکټر صاحبان متاسفانه نه لري، دا شیان نه لري، ځکه دا شیان خپله 50% د مریض پر روح روان باندې ډېر ښه تاثیر لري. ولې ښه ډاکټر صاحبان هم لرو، مثلا ځوان ډاکټر صاحبان دي، ځوان کدرونه دي، اوس الحمدلله راغلي زموږ تاسې ځوان کادر دی، ډاکټر صاحب مولادات، دغسې نور په ښار کې موږ زه درته وایم چې موږ په چیلنج وایو چې زړو ډاکټرانو ته په پوره احترام سره موږ ډېر تر دوی باحوصله یو، په هر لحاظ باحوصله یو، په هر لحاظ تر دوی ډېر ښه کار کوو، په هر لحاظ ډېر حوصله مو هم کړې ده او په هر لحاظ ښه مبارزه مو هم کړې ده. په هر د دوا په لحاظ باندې په بازار کې زه دواخانه لرم، زما دواخانه د هرې خوا څخه تاسو کولی شئ که یو قلم تاسې خرابه دوا یا کښته کیفیت والا دوا پکښې تاسې پیدا کړله په هغه ګړۍ زه خپل ډاکټري پرېږدم. یعنې د نویو ځوانانو سره دومره ښه احساس وسته لکه چې وایو هغه مو که 100% مو نه دی کړی 80% خو مو کړی دي. ځکه بعضې وخت امکانات نه لري چې ته احساس لري، هغه امکانات نه لري، ته نه شې کولی، ولې کړی مو دي او مشکلات په هر اړخ شته. نو یوازې ډاکټر زه نه ملامتوم، ډاکټران هم ملامت، ټولنه هم ملامت، او بل کم علمي د خلکو مطلب و تلویزیون و راډیو دې ته لاسرسی نه درلودل، ځکه تر څو کاله دماغه تلویزیون دا شیان چې دي مطلق څه مشکلات. نو خلک چې مثلا تر راډیو او تلویزیون او تر دې مسایلو پورې لاسرسي ونه لري هېڅکله نشي کولی چې په خبر شي. سمه ده، ډېره مننه ډاکټر صاحب. د همدغې موضوع په تړاو چې د ډاکټرانو لخوا د ناروغانو سره د بې عدالتۍ سلوک کیږي او یا سم پاملرنه نه ورته کوي، د یوه ګډونوال علي محمد نظر به وپوښتو. ستاسو معلومات څه دي؟ په ښار کې ژوند ما اورېدلي دي چې ډاکټران له ناروغانو سره د ناسم سلوک کوي او یا سم پاملرنه نه ورته کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د سیاحت عامې محترم رئیس صاحب هم پر دې باندې خبرې وکړلې او نور ډاکټرانو هم خبرې وکړلې. البته چې په سیاحت عامې کې ډاکټران مثلا هغه صحي کارمندان چې وجود نه لري چې هغه مثلا ټولو دغه مریضانو ته چې ځکه په هلمند ولایت کې نفوس یې ډېر دی، مریضان ډېر مراجعه ورته کوي چې پاملرنه ورته وکړي. دا هم نه تاییدوم چې هلته به 100% د هغو سره ښه برخورد شوی، کیدای شي بعضې ډاکټرانو د مریض سره بد برخورد هم کړی وي، او ما شخصا هم لیدلی دي چې کړی. مګر بیا هم پر هغه د پاسه باندې د سیاحت عامې محترم نوی رئیس صاحب چې راغلی دی نسبتا یو دې شیانو ته اوس توجه کړې ده، هلته نظارت ځینې کوي، کنټرول یې کړی دی. موږ د دغه څخه برخورد څخه خوشحاله یو، راضي یو. مګر رښتیا واقعا هم په بعضې مریضانو سره بعضې ډاکټرانو بد برخورد کړی. حتی هغه خو مریض دی، راغلی دی، پیسې نه لري، غریب دی، لارښوداره دی چې ما دلته تداوي وشي، او حتی هغه ورته ویلي چې زه حتی نن مه راځه سبا ته راسه، درېیمه ورځې ته راسه، ځکه هغه د لرې سیمې راغلی، دلته ځای نه لري، دلته ډوډۍ نه لري دغسې. مګر بیا هم هغه څه چې سیاحت عامې په دسترس کې هغې هم نه دي درېغولي. خو بعضې مشکلات شته چې هغه موږ د سیاحت عامې د محترم رئیس صاحب سره شریک کړي، هغه به رسیدګي ورته وکولی شي چې هغه په وخت و زمان دغه بعضې مشکلات چې شته حل یې کړي. سمه ده، ډېره مننه. وروستي کتار ته به ولاړ سو. زهرا پوښتنه لري. به نام خدا زهرا کاظمی هستم. یک سوال داشتم، آیا مهاجرین یا بیجا شدگان داخلی ریاست صحت عامه برای اینها یک پروگرام در مورد صحت آنها در نظر گرفته یا خیر؟ مننه. رئیس صاحب، د کورنیو کډوالو لپاره چې د جنګ او جګړو یا نورو عواملو له امله له یوې سیمې بلې ته کډه کېږي څه ډول اسانتیاوې ورته لري؟ تشکر، بسیار خوب است. خواهر کلی به زبان فارسی سوال میکنه. تاسو پوهیږئ چې د مهاجر موږ دوه رقم مهاجر لرو،
یو هغه مهاجر دی چې هغه د نورو ولایتو څخه راغلی دی او دلته اوسېږي د لښکرګاه ښار کې چې د هغوی دپاره موږ آی ډي پي مختار چې خپله دغه کلینیک چې دی آی ډي پي په نامه باندې د مهاجرو دپاره دی دا هغه مهاجر دی چې هغه څو کاله مخکې راغلی دی او دلته استوګن دی د هغوی دپاره موږ دا دې اوس ودانۍ جوړه کړې ده چې تقریبا په دې اونۍ کې به انشاءالله افتتاح سي. هغه خپل تعمیر لري او خاص د دوی دپاره کار کوي چې د هغوی دپاره مربوطه ټول مسایل چې هغه د دوی د واش پروګرام دی، مثلا د غذایي مواد پروګرام دی، د دوا د پروګرام دی، هغه ټوله په وخت او زمان باندې د دوی دپاره څه سوي دي، اماده دي. پاتې چې هغه دا خور زه فکر کوم دغه مهاجرینو په اړه باندې چې د تېرو درو څلورو میاشتو د جنګو له وجې څخه د ولسوالۍ څخه مرکز ته مراجعه کړې د هغو په اړه دې پوښتنه وکړله. تاسې پوهېږئ چې موږ په هغه جنګو په وخت کې هم سیار کلینیکونه ایجاد کړل چې د هغوی څخه زه د شپږو سیارو کلینیکونه چې هغه د یونیسف د خوا څخه تمویلیږي چې هغه ګرځنده روغتیایي ټیم دی چې هغه په خپل ترکیب کې هم کابله لري او په خپل ترکیب کې هم ډاکټر لري، هم موټروان لري، هم دوا لري. اصلا د دغه ټیم جوړېدل او د هغوی مصرف ورکول چې د هلمند کې د څو کال راهیسې دی د مور و ماشوم دپاره دی کار کوي، د مور و ماشوم د تقویت دپاره دا کار کوي. موږ د دغه مهاجرو په خاطر باندې او دوی باید په وایټ ایریاګانو کې کار وکړي، یعنې په هغه ساحه کې چې هلته روغتیایي خدمات یا نه وي او یا ضعیفه وي. خو موږ دوی د داخلي مهاجرو دپاره موظف کړله چې هغه په شپږو ساحو کې کار کوي او شپږ ټیمه دي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ د روغتیا په اړه باید دومره ووایم چې خصوصا د خوندو دپاره موږ څو بخشه کار کوي په هلمند کې. دا یو اساسي موضوع ده چې موږ باید په دې پوه سو. یو خو د عامې روغتیا محترم وزارت د مور و ماشوم د مړینې د کچوالي د کچې په ټیټولو کې ډېر پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. که چیرې موږ 2002 کال د 2014 کال سره پرتله کړو د ډېر یو مثبت تغییر ته موږ راړولي دي. موږ اوس د فعلا دپاره بوس ولایتي روغتون کې موږ نسایي ولادي واټ لرو چې د ډېر خوند دپاره کار کوي، ولادت او عملیاتونو دا ټول شیان پکې داخل دي. فاطمه بیات روغتون لرو چې هغه داخل په ښار کې دی چې هغه خاص د خوندو دپاره دی او خاص د مور و ماشوم دپاره کار کوي او هره ورځ څخه د 1.5 سل څخه تر 200 پورې خوند هلته د تداوي په مورد باندې ورځي. په داخل د ښار کې موږ سیچسیانې بیچسیانې چې سیچري د خوا څخه تمویلیږي هغوی کار کوي. ښه مثال دی د کاتلګان دی، د صافیانو کلینیک دی، د مختار دی چې دا ټوله په خپل وخت باندې کار کوي. زه نه وایم چې مشکلات به نه لري، ستاسې دنده دا ده، زما دنده دا ده چې دغه مشکلات ته رسرسی وکړو. که چیرې موږ ووایو چې مشکلات ونه لرو بیا به موږ یو ناسمه کړنه اجرا کوو. 50 بستره سټنډرډ ولایتي روغتون په پی آر ټي کې روان دی چې 90% کار یې خلاص شوی دی چې د دې وروسته به ګټې اخیستنې ته چش کېږي، سپارل کېږي. بله مهمه خبره دا ده چې موبایل ګرځن روغتیایي مراکز چې دي هغه د مور و ماشوم په اړه باندې دوی دوا لري، ډاکټر لري او خدمات وړاندې کوي. لا ډېره مهمه خبره چې تاسې زما څخه پوښتنه ونه کړله زه باید جواب درته درکړم چې موږ دغه خویندې چې هغه معتادې دي او هغه زنانه دي متاسفانه په دې عمل باندې اخته شوي د هغوی دپاره موږ دا د پروګرامونه جوړ کړي دي. د معتادینو کلینیک چې اوس فعلا 2 کلینیکونه چې هغه 80 بستره دي چې دا اوس کمپلیکس جوړ شوی دی. دا به د 80 څخه موږ یو دم 1500 بستره ته د خیره سره وړو ځکه چې هلمند یو دغه ولایتونو څخه دی چې زیات کوکنار پکې کرل کېږي او زیات معتادین متاسفانه لري. یو ډېره ښه خبره دا ده چې موږ د هغوی دپاره کارشناسان پیدا کړي دي، رواني کارپوهانو پیدا کړي دي چې هغه خویندې د هغوی دپاره موږ اوس دومره توانایي نه لرو چې هغه په دغه کلینیکونو کې بستر کړو، هغوی مو په کور کې تداوي ورته ورکوو، توصیه ورته ورکوو، دوا ورته ورکوو، نظارت ورته کوو. دا هغه پروګرامونه دي چې موږ ټوله د څه دپاره کړي دي، د خوند دپاره کړي. یوه ګیله د دوی څخه لرمه، موږ زما په ماموریت کې یوه میاشت مخکې موږ د خوندو د علي قابلګانو ټولنه ایجاد کړې ده چې متاسفانه موږ ته خوند مراجعه نه ده کړې. دا اوس موږ برحاله خالي بستونه د خوند دپاره لرو. دا ستاسې دنده ده چې ته د دې پر ځای چې عدالت پر ځای شي تاسې خوندې تشویق کړئ. که څوک نرسینګ یې ویلي، که چا علي قابلګ یې ویلي، که چا ډاکټري ویلي چې هغه راسي مراجعه وکړي. هر څوک چې ماته یو خور مراجعه کوي هغه په بست روغتون کې وظیفه غواړي. هلمند یوازې بست روغتون نه دی، که چیرې غواړي چې د ملک د ځان کو هر څوک د ځان اماده کړي چې هغه ولسوالۍ ته ولاړ شي. دا اوس موږ په ولسوالۍ کې خدمات روان دي، په بغني کې روان دي، په ګرمسیر کې روان دي، په ګچکي کې روان دي. روغتیا لکه مخکې چې ډاکټر صاحب وویل هغه بې پرې ده، موږ د هېچ چا سره تړاو نه لرو. موږ فقط د صحت دپاره کار کوو. په دې کې تاسو ټوله را سره شریک یاست. هر هغه خور چې هغه وغواړي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي د هغوی دپاره موږ فوقالعاده معاش لرو نسبت د افغانستان نورو ولسوالیو او نورو ولایتو ته، او په ضمن کې د هغوی دپاره حق الخطر لرو چې د هغوی د ماشوم د مکتب دپاره
دپاره پیسې شته، د هغوی د خاوند دپاره پیسې وظیفه شته چې هر څوک امادګي لري هغه دې راسي په دې کې د زموږ سره څه شي وکړي برخه واخلي. فقط یوه خبره مهمه دا ده چې د صحت په برخه کې روغتیا پالان موږ اوس کوښښ کوو چې تاسې د ځان سره ملګري کړو، ځکه چې هغه اواز چې تاسو پورته کوئ طبعا هغه زموږ اواز هم دی. هغه مشکلات چې تاسې په د ټولنې کې وینئ طبعا هغه موږ هم وینو، خو د دغه مشکلاتو د حل لپاره یوازې موږ کار نشو کولی. موږ مسؤلیت لرو، موږ محدود یو، تاسې محدود نه یاست. هر څوک حق لري چې د روغتیا په اړه باندې اواز پورته کړي. البته هغه گنجایش توانایي و هغه اصول طرز العمل چې موږ لرو که د هغو سره مناسب وي موږ مطلق ورته جواب وایو او دا زموږ دنده ده، پر چا منظور نه. سمه ده، ډېره مننه. په لومړي کتار کې نوید احمد پوښتنه لري، مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نوید احمد، تخلص مې آزاد دی، د حقوق او سیاسي علوم پوهنځی محصل یم. رئیس صاحب څخه غواړم چې زه یوه پوښتنه وکړم. په دا هکله پوښتنه زما پوښتنه ده چې بعضې شخصي کلینیکونه شته په هلمند کې چې هغه سهتامي مسؤلینو نرخونه ورته ټاکلي، هغه خپل د نرخو څخه باندې خبره کوي. البته چې یا معاینات په ډېر ښکته بیه سهتامي مسؤلینو ټاکلی، هغه نرخ یې ورته ټاکلی، او بل نرخ هغه خپل د ځانه ورته جوړوي چې دا مسؤلین باید دا وڅېړي دا خبره. او بله پوښتنه مې رئیس صاحب څخه دا ده چې موږ ولې په هلمند په ولایت کې زنانه ډاکټره، داخله ډاکټره البته ولې نه لرو؟ څه ستونزې دي؟ مننه. ډاکټر صاحب رازق، پوښتنه داسې وه چې ځینې روغتیایي مرکزونه د عامې روغتیا ریاست د معیار څخه لوړه بیه غواړي له ناروغانو، یعنې لوړ فیس لري، او بله داسې وه چې زنانه ډاکټره هلمند کې نشته. دا پوښتنه تاسو ځواب کړئ، مهرباني وکړئ. او مخکې تشکر. ډېره ښه پوښتنه او ډېره اساسي پوښتنه ده. زه به دا شي ته ځواب هم ورکړم او درته قناعت هم ورکړم چې دا مشکل اصلي څه شي دی. ستاسې د پوښتنې په ځواب کې چې په کلینیکونو کې لکه تاسو چې خپله نوم اخلئ چې مثلا کلینیک، د کلینیک او د بازار د یو ساده لابراتوار فرق په دغه کې دی چې دوی د ډېرو ساده موادو څخه استفاده کوي، د بې کیفیته دواو څخه استفاده کوي او د بې کیفیتو ریجنټونو څخه استفاده کوي چې هغه د کیمیاوي مواد کوم چې د امراضو په تشخیص کې یا مثلا په تداوی کې مثال د هغه څخه استفاده کیږي. او کله چې کلینیک کیږي، کلینیک فرق باید دغه وي، ځکه که ته چیرې کلینیک جوړې، کله چې ته کلینیک جوړې نو باید داسې یو تغییر راولې د صحت په بخش کې خلکو ته چې خلک په پوه سي، احساس وکړي چې هغه پخوا چې زه یو بازاري لابراتوار تلم او ستا کلینیک ته راځم نو دغه فرق دی، دغه د لابراتوار دی، دغه د بایوشیمي ده، دا د هارمون لیب دی، دا د څنګه دی، دا داسې په دې کې تغییرات حتما شته. دا یو. بله خبره دا درته کوم، کله چې یو شخصي کلینیک جوړیږي تاسو په دې پوهیږئ، یا کله چې مثلا یو اداره جوړیږي د ادارې دپاره مثلا ټول مصارف په نظر کې نیول کیږي، دا د کرایې، دا د تیل، دا د ډاکټر صاحبانو، دا زما ګټه، دا ټول مسایل په نظر کې نیول کیږي. ځکه دا چې که کابل هم دغه امر ورکوي د شفاخانې دا شان ورسره مني. یو دا دی چې مثلا 100% د یو چا سره فرق ولري، ولې زه فکر نه کوم چې 100% یا 200% دغه فرقونه موجود دي چې مثلا په یو شفاخانه کې دونه، په بل شفاخانه کې دونه. دغه اساسات باید په نظر کې سړی ونیسي، ځکه د یو شخصي کلینیک یا مثلا هغه کلینیک چې د ساده ځای سره فرق په دغه خاطر کوي ځکه دوی مصارف کوي، ماشینان بیا حتما لوړي او هغه مواد چې دوی پکې استعمالوي هغه به د لوړ کیفیت خاوند وي حتما، ځکه دوی ته د بازار و دغه ته ورسه لابراتوار ته ورسه هیڅوک یخچال نه لري چې خپل کیمیاوي شیان پکې وساتي. دوی مجبور دي چې یخچال ونه په داسې شرایطو کې چې موږ تاسو ژوند کوو چې په ټوله ورځ ما ته 3-4 ساعته برق نه لرو، نو دوی مجبور دي چې خپل جنریټر چالانه کړي، هغه مواد چې مثلا د دې خلکو د وسایل لپاره راوړي دي هغه پکې وساتي په سالم شکل، ځکه که چیرې دا مواد پکې ونه ساتو خراب کو سبب دغه ما او تا یو بیا به بد وایي چې دا ایکسپایر شان پر ما او تا تیرول، نو دا مصارف راځي ما وروره. دا یو. بله خبره دا ده چې ژوند اصلي ژوند 5 شیانو ته ضرورت لري: اوبه، هوا، کالی، ځای او محافظت. دا 5 شیان ژوند دي او دا 5 سره شیان چې دي مستقیما متناسب دي د صحت سره. دا 5 شیان مستقیما متناسب دي د صحت سره. نه اوبه سوله، خواړه سوله، هوا سوله، ځای څو او د مثل تولید څو. دا 5 شیان مستقیما په صحت پورې اړه لري. کله چې ستا صحت سم نه وي هیڅ نشي کولی دا شیان، او دا ټول چې بیا سره یو ځای کو دا مستقیما په یو ښه ماحول پورې اړه لري چې هغه یو په امن
ښه یو ماحول دی. موږ تاسې پوهېږو د هرې خوا څخه زموږ تاسې مشکلات شته. زه نه وایم چې 100% موږ امنیت لرو او نه وایم چې 100% موږ مشکلات لرو. امنیتي ارګانونه وینو خپل کار کوي، دا وینو هغه وینو. زه د یو بېطرف ځکه ډاکټر چې دی همیشه بېطرف وي، څوک راځي څوک ځي، ډاکټر خپل پر ځای دی. ډاکټر ټول انسانیت ته فقط خدمت کوي، ځکه په اول موږ دا قسم کړی دی که تور راځي که سپین راځي زه به دلته په لښکرګاه کې هم خدمت درته کوم، چې هر څوک راځي زه خدمتګار یم. دا یو. بل زموږ خلک دومره بېتوانه او بېوسه خلک دي چې حتی د سانتیګراد 15 درجې لا پر دوی باندې تاثیر اچولی سي چې زه نن یخ دی داسې نه وي خدای نخواستم مریض سم، په کور کې مې یوازې ماشومان یوازې دا یې هغه یې دا مسایل دي. یو ټاک وسو 3 ورځې بیا خلک د کور نسي راوتلی ځکه هیڅوک د امنیت دغه نه درته کوي چې وروره دا سم دی یا خراب دی. دا نور مشکلات دي چې کېدلی سي پر صحت او مثال پر پرمختګ باندې دغه وکړي. راځم ستا بلې پوښتنې ته چې دا خپله دا زما په خبرو کې دا ستا پوښتنه حلیږي ځکه د لومړي ځل دپاره ډاکټر صاحب مولادات کور ودان په ډیرو ساده امکاناتو سره که څه په یاد زه هغه وخت په تخصص په پروګرام کې هم فکر کوم د پوهنتون شروع کړي. ویې غوښتل چې دا خویندې میندې وروڼه دوستان د مسافرتونو د خطرونو د ګواښونو د دې څخه راوساتي. موږ تاسې ولیده نه په ډېر ساده وسایلو باندې شروع کړه، په ډېر ساده بلډینګ کې شروع کړي. الحمدلله اوس کار ډېر غټ دی نه. او دا د چی لپاره شروع کړه؟ په دې خاطر د اوس نه اوس پوښتنه تا ته ودرېده د هغه وخت دا شی سوال پیدا شوی و چې زموږ داسې په هلمند کې خصوصا ښځینه ډاکټرانې کمې دي، باید خپل د ښاره څخه راپورته کړو، خپل د خلکو څخه راپورته کړو. او اوس الحمدلله ته به ووینې د خیر سره کال و بالکال چې په لښکرګاه کې به د خیر سره یوه نه په سلهاو ښځینه ډاکټرانې به د خیر راځي او زموږ خویندې ته به خدمات وړاندې کوي او دغه رقم. اوس نو یو شی دی کله چې موږ تاسې پر کیفیت باندې وروسته په راځو ځکه یو خپل کمیت څه نه څه برابر کړو. کله چې کمیت نه وي پر کیفیت چې هر څونه فکر کوي څه نه کېږي. موږ اوس په دې مرحله کې یو چې کمیت څنګه راپورته کړو، تعداد د ډاکټرانو څنګه پورته کړو. کله چې تعداد مو ډاکټرانو پورته کړي بیا به یو پکښې غلبېلوو، یو به پکښې راپورته کوو. هغه دی چې دا ټولنه خپله مخ ته ځي. ځکه موږ تاسې تر ډېره وخته پورې د هلمند نوم چې اوس هم یو چاته واخلې لکه یو ور چې دی چاته وویله یا ببو دی، د کابلیانو په اصطلاح وایي ببو دی. هلمند چې اوس هم ورته بعضې اوقات د کابل دوستان چې خبرې کوي وایي شما چه رقم د هلمند زندگی میکنین. ډېره مننه. خانزاد صاحب په روغتیایي مرکزونو کې د دارودرملو د متوازن پلور په باب باندې ستاسو معلومات څه دي او بل دغه ټولنې ته چې نوي فارغېدونکي ښځینه ډاکټرانې وړاندې کېږي یا داسې توقع شته چې ټولنه به ورسره ښه کېږي، په دې باب باندې کومې هیله مندۍ لرئ؟ د روغتیایي مرکزونو په اړه به ووایم لکه څنګه چې مخکې مې یو سوال و، روغتیا دولت مکلف دی د اساسي قانون په رڼا کې چې هغه دغه ټول قوانین دغه څخه په پاکستان یا په رڼا کې جوړیږي، د اتباعو حق دی پر دولت باندې چې هغوی ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. دا چې یو شمېر خصوصي پانګوال پانګونه کوي او روغتون جوړوي، هغوی د روغتیا وزارت څخه په جواز اخیستو د هغوی په اجازه اخیستو باندې مرکز جوړوي. نو دلته موږ په خپل ښار کې د یو شمېر کلینیکو او روغتونونو شهیدان یو چې هغوی خدمات وړاندې کوي. خلک ډېر د ځینو دغه څخه شکایتونه هم لري د ځینو روغتونونو څخه چې هغه موږ د سیادت عامې رئیس صاحب د لیې په ګردي میز کې ستا دی، موږ دوی څخه غوښتنه کوو چې د هغوی د نظارت او ارزیابۍ په برخه کې فرضاً ویلی سئ څنګه شکایتونه کوي؟ فرضاً ناروغي معمولي د دوی ډېر معاینات کوي، څو ډوله معاینات کوي چې داسې معاینات هم کوي چې په ناروغۍ پسې زه خپل مسلکي نه یم، په ناروغۍ پسې څارنه لري، یا داسې درمل ورته ورکوي چې هغوی اړتیا ونه اوسېږي، معمولي ناروغۍ واوسېږي. نو دوی د معیار ساتلو لپاره چې نظارت او ارزیابي وسي د رئیس صاحب څخه هم دا غوښتنه ده. او د نوو د خوندو برخه کې د نوو ډاکټرانو د راپورته کېدو هغوی چې فارغېږي دلته د بوست روغتون څخه وي، د هلمند پوهنتون څخه یا نورو پوهنتونونو څخه دا زموږ لپاره ډېرې هیلې موږ ورته لرو، خصوصا د خوند په برخه کې. دلته دا برخه کې موږ ډېر کم تشکیلات لرو چې د هغویو په راویستو سره به د هغوی د فارغت سره به موږ دا ستونزې انشاءالله حل شي. سمه ده، ډېره مننه. رئیسه صاحب د روغتیایي توکو د نامتوازنې بیې او ټولنې ته د نوو فارغېدونکو ډاکټرانو په باب باندې ستاسو نظر او خوشبیني څه ده؟ لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویله چې دلته یو څوک چې کلینیک جوړوي، یو ډاکټر د کلینیکو د لابراتوار فرق باید وسي په واقعیت هم، او ډاکټر به هم هغه خپل مصارف چې کوي یا فرضاً
دی لابراتوار جوړي، درملتون جوړي یا نور مصارف چې دی په کلینیک کې حتما به د هغه مصارفو په اساس به دی نرخونه هم ټاکي. خو هغه د صحت عامې کله چې شکایت کېږي دوی خپل د ارزیابي او نظارت ټیم لري، دوی پر وخت و زمان فکر کوم چې ارزیابي او نظارت هم کوي. او رالو د ښځینه ډاکټرانو په ارتباط موږ و دې ته خوشبینه یو چې انشاءالله دغه مشکل به تر 1 کال یا 1.5 کال پورې حتما حلیږي. ولې موږ وینو چې پوهنتون ډېر فارغین ورکړي دي د طب پوهنځي څخه، نو انشاءالله په راتلونکي وخت کې به ډېر ژر ښځینه ډاکټرانې ډېرې او دغه خالي بستونه چې د ښځو دي دا به ډک سي او دا تشه به ډک سي. ښاغلی رئیس صاحب، ټولنې ته د نوو تازه فارغېدونکو ښځینه ډاکټرانو د ګټې په باب باندې وضاحت ورکړئ او بل د نامناسب بیې په تړاو چې مخکې پوښتنه وسوه. مننه. د بیې مسله خو داسې ده چې موږ تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت څخه داسې لایحه نه لرو چې په هغه کې د دوا د بیې په اړه باندې څه ووایي. هغه آزاد بازار دی، فقط دومره کولی شو چې تر اوسه موږ متاسفانه موږ ته چا شکایت هم نه دی کړی د بیې په اړه باندې. اوس موږ د دې وروسته دا زموږ هیله ده، ښه خبر خو دا ده چې دا د عامې روغتیا د ریاست هیله ده چې خلک شکایتونه ورته وکړي. اوس موږ وروسته د ډېر وخت څخه دا فرهنګ او دا دود رانوی کوو چې موږ به یو وایبر سیسټم جوړ کړو چې هغه اوس تشکیل شوی دی. په میډیا کې اوس تاسو ګورئ چې خپله د عامې روغتیا د رئیس د شکایت نمبرونه خپله شته. هر څوک کولی شي چې 4 ساعته کې خپل اواز تر ما پورې راورسوي، یا به زه خپله وچتوم یا به بل څوک وي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ هم ارزو دا ده چې دا کلتور او دا فرهنګ رواج شي چې څوک شکایت ولري په مربوطه برخه کې هغه تر موږ راورسېږي چې هغه یې دپاره د لابراتوار، د دواخانې، د ډاکټر، د نسخې، د متخصص او د عادي ډاکټر دا بیا ټوله په اصولو کې شته. د هغوی دپاره موږ هلته قانوني لایحه لرو. دومره خبره ستاسې د ځوانو ډاکټرانو په اړه باندې تاسو پوښتنه وکړله. تاسو ګورئ په تېره هفته کې موږ یو رپورټ ورکړی چې تر اوسه پورې SCTD زموږ د ټول ولایت د BPHS سپورټر ده چې قرارداد د وزارت سره کړی، 15 کاله یې کار کړی. متاسفانه تر اوسه په داخل ښار د لښکرګاه کې د هغوی د تغذیې افیسر چې دی هغه 12 پاس دی، د هغې د ولسوالۍ مسؤل 12 پاس دی، د هغې سوشل ورکران چې دی هغه 12 پاسان دي چې دا کار موږ کړی دی. دا پوښتنه خپله ریاست راپورته کړې ده چې دا کسان ټوله باید حداقل MD ډاکټر سي. تاسو ګورئ اوس په هلمند کې 4 غټ مؤسسات چې دی هغه څه کوي، کار کوي، چې یو ایمرجنسي ده، یو خپل MSF یا بېسرحد ډاکټر صاحبان دي، یو ECP اوس راغلی ده چې د کاناډا د خوا څخه تمویلیږي، او یو داخلي غټ NGO چې هغه SCTD ده. په دې 4 کې موږ دا پروسیجر شروع کړی دی چې د ډاکټر ځای باید ډاکټر ډک کړي، ځکه چې دا د ډاکټر حق دی. هر څوک چې د پوهنتون څخه فارغېږي، هغه که د دولتي پوهنتون څخه که د خصوصي پوهنتون څخه، کله چې د لوړو زده کړو محترم وزارت ته ډیپلوم ورکوي، دا د هغوی دنده ده چې هغوی په کار وګمارسي. پته یوه خبره دا ده چې دوی څومره په کیفیت کې رول لوبولی شي، دوی څومره د عامې روغتیا د سیسټم د قوي کېدو دپاره رول لوبولی شي، دوی څومره خپل دندې ته وفادار پاتې کېدلی شي چې بیا د خپل شخص دغه په فامیل او د عامې روغتیا په ریاست پسې اړه لري. دا زموږ دنده ده. موږ متاسفانه د ګوتو په شمار باندې خوندې لرو. د ټولو خوندې څخه مو هغه خوندې چې په پوهنتونونو کې دي د هغوی څخه مو خواهش دا دی چې ښه زده کړې وکړي تر څو فارغه شي، د خلکو د مستر وګرځېږي. هغه خوندې چې فارغېدونکي دي د هغوی څخه مو خواهش دا دی چې لا نور لوړو زده کړو ته ترجیح ورکړي، ځکه چې اوس تخصص ماسټري دا یو عادي خبره ده. دوی باید PhD واخلي، او هغه فامیلونه چې دلته ډېرې خوندې ناستې دي، مندې ناستې دي، د هغوی څخه مو خواهش دا دی چې خپل اولادونه خصوصا خوندې هغوی دا اوس ورځې تشویق کړي تر څو د لوړو زده کړو او د نیمه لوړو زده کړو څخه استفاده وکړي، تر څو د غریبې ټولنې ته د خدمت مستر وګرځېږي. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو او اورېدونکو، د نوې نړۍ په خپرونه کې د هلمند د روغتیايي خدمتونو او ستونزو په باب باندې مو د خلکو څرګندونې او معلوماتونه واورېدل. د دې خپرونې میلمانه مو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر مولادات توبهګار، د پوهنتون استاد ډاکټر عبدالرازق، د ښځو چارو رئیس جمیله نیازي، او د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر خدای نور خانزاد. د هلمند د خلکو روغتیايي ستونزې یوازې په دې پروګرام کې نه حلیږي، دا د ستونزو حل به دوام ولري. زموږ دا خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا اجازه غواړو. د الله په امان.